نن د دې ولایت په مرکز قلات کې د پولیو واکسین له لوري د بدني روزنې امریت تر چتر لاندې د سغلونې نیزه‌بازي لوبه ترسره شوه چې په دې لوبه کې له 5 ولسوالیو څخه شاوخوا 10 تنه لوبغاړو برخه اخیستې وه چې سلګونو سیلانیانو یې ننداره کول. هدف مو اخیستې دغه د چې نور هغه ورزشونه رازبندي کو چې مخکینی ورزشونه هغه باید رازبندي کو خلکو ته ورسوي. پښتنه مو له ټولو ولسو سردا د دولتي چارواکو سمه ده چې زموږ فدراسیونو ته او زموږ د ورزش مسؤلینو ته نورم توجه. لوبغاړي هم د دې سیالۍ په ترسره کېدو خوښ دي. د پولیو واکسین او بدني روزنې امریت څخه مننه کوي، خو له مسؤلینو غواړي چې دې برخې ته نوره هم پاملرنه وکړي. خوشحاله چې په ځان په وله کپیږو، الله پاک دې ستاسې غم نه راکړي. تر اوسه زموږ زابل ته چا مخ نه در اړولی، نو دا اولینه په دا 45 په 40 کاله کې دغه اولینه لوبه ده چې موږ یې کوو. مینوال یې دونه یو چې بیخي ډېر یو، دونه خوشحاله یو چې په جامو کې نه جایږو او د موږ د اسانو اکمالاتو د نیزه‌بازانو اکمالات باید وسي. یو څه نه لرو، نو باید چې د موږ اکمالات وسي، نوي ځوانان هم ولوبېږي او ښې لاسته راوړنې ولري. د سیالۍ په پای کې پر ټولو لوبغاړو میډالونه او تحفې وویشل شوې.